ملګری سره ملاو شوم او ډیر پریشان و چې کومي خرچي دي وغیرہ باندې بوج شوي دي هغه ته ډیر پریشان یم زما محترمه دا خبر یاد وساته چې ستا آمدني څومره زیاته شي ستا تنخواه څومره زیاته شي تا ته څومره انکم او فایده راځي خواهشاتو ته بلا نه کافي کیږي خواهشات به په دې باندې ته پوره کولی نشي خواهشات به د هر چا د شان مطابق دي که زه غریبی ما او ادنای ما نو زما خواهش هم ادنا او د غریبانانو خلکو په شان دي که زه متوسط یم نو خواهشات مې به درمیانه دي د غریبانانو لږ سیوا دي او که زه بیا ډېر مالدار یم زه بیا دنیا کې ګرځم او د دنیا خلک ګورم او هر قسم خلکو سره میلاویږم نو بیا زما خواهشات هم ډېر اوچت دي نو خواهشات ګوره کلم نه پوره کېږي او خواهشاتو دپاره زما او ستا پیسې کلم نه کافي کېږي خپل خواهشات ترک کا من اتبع الهه هوا چې د خپل خواهش نه الهه جوړ کړی دی دې څه مقصد دی یو مقصد دا دی چې زری څه غواړي بس هغه کوي زری څه غواړي هغه اخلي نه خواهشات بالکل ختم کا خواهشاتونه بایکاټ وکړه هغه سیټ ته کا را به شو ضروریاتو ته ضروریات خپل محدود کا ضروریاتو کې چې اصل ضرورت ستا دی هغه نه نفقه ده د خپل ځان د خپل بچو د خپل مور او پلار بیا په ضروریاتو کې دویم شي د خپل ځان د خپل والدینو د خپلو بچو کور والا علاج دی ضروریاتو کې چې دریم شی کم دی هغه ستا جامه ده ستا د بچو جامه ده پیزار وغیره دي او د دې نه پس بیا سورلی او کور وغیره اخراجات دي دې خبرو کې لږ سوچ وکړه خواهشات لحاظه سیټ تکا زندگی به دې اسانه شي چې کوم ستا ضروریات دي خیر الامور اوسطها درمیانه زندگی تیره کا ته خپل خوراک کې متوسطه زندگی تیره کا خپلو پیسو ته مه ګوره چې ډېرې دې وګټلې نه وګټه ډېرې ولګوه لږي په خپل ځان په خپلو بچو په خپلو والدینو باندې او خصوصا ډېره ترجیح خپلو والدینو ته ورکړه بې خپلو بچو ته ورکړه بې خپلې بیبي ته ورکړه او بې خپل ځان ته ورکړه او د ټولو نه اهم شی ته په خوراک باندې پیسه خرج کړه خپل هم ښه خوراک وکړه خپلو بچو باندې هم ښه خوراک وکړه خپلې بیبي باندې هم ښه خوراک وکړه چې کله ستا خوراک ټیټ وي نو ستا بدن به بې مضبوط وي ته به عبادت هم وکړي او خدمت به هم وکړي او د دنیا کارونه به هم وکړي او دریم شی خپل علاج ته توجه وکړه خپل د بچو علاج نو لهذا خواهشات لرې کا چې کوم ضروریات دي هغه محدود کا فضولو اشیاو او اسرافونو نه ځان بچ کا ژوند به دې خپل اسانه شي پروفیسر یو عجیبه خبره لیکلې وه سره دا ګیله کوي چې زما خرچې نه پوره کېږي او ضروریات مې نه پوره کېږي او آمدني مې کمه ده هغه وایي نن د هر کس نه د باچا لور جوړه شوې ده هغه وایي داسې چې عامو خلکو به دا طریقه کار و چې سړي به 2 جوړې 3 جوړې یا 4 جوړې د اخترونو دپاره یا د خاص نږدې خوشحالۍ دپاره د چا ورور یا د بچي یا د نورو رشته دارو نږدې چې کوم دي واده هغې دپاره به یو جوړه وه نن مونږ کې دا مصیبت راغلی چې د هر الک هر نوجوان که غریب دی که مالدار 1500 شل جوړې دا یو کسه دي بیا ګرمۍ کې 15 بیلې او یخنۍ کې 15 بیلې او اخترونو ته بیلې او که د ملګرو واده او که د لرې واده او که د ګاونډیانو واده هغې دپاره بیلې جوړې دغه شان 15 قسمه چپلې 15 قسمه بوټان او 15 قسمه سینډل او کیړۍ او دغه شان به جرابي او به د ضرورت مطابق ټوپۍ او صادر او نور ضروریات دي نو دا خبره تر کوم ځای پورې شي په د کور چې کوم اخراجات شي د میلمنو چې کوم وسایل شي اسباب شي د هغې دپاره موږ څومره خرچې کوو نو دا به د کوم ځای نه پوره کوو نو ځان نه د باچا لور مه جوړوه خپل اخراجات کم کا اسراف مه کوه د دې به هم ستا نه تپوس کېږي اخرى ښایسته لیکن اسراف نه واغونده ښکلې مزیدار لیکن اسراف نه صدقه ورکا دا ستا دپاره برکت دی رزق به دې سیوا شي اخره کې ته یو خبره کوم د دې علاج دا دی صحیح حدیث کې راځي روزانه 2 ملائک راکوزیږي یو دا دعا غواړي او رب نه دا سوال کوي چې یا الله کم بدګان صدقه ورکوي د هغوی مال زیات کړه او بله دا خیرې کوي بددعایي کوي څوک چې خپل لاس بندوي صدقه نه ورکوي یا الله د هغې مال تلف کا هلاک کا نو لهذا د دې خبرې خیال وساتئ صدقې پابندۍ سره ورکړئ دا نه وایو چې 10,000 روپۍ ورکړه 1,00,000 روپۍ ورکړه د خپل وس مطابق ورکړه که ډېر وس دې نه کېږي غریبانو ته خپل خوراک کې څه حصه وکړه پاخه کړل روزانه به سره یا هفتهوار ښه خوراک دې پوخ کړه غریب ګاونډي وګوره هغه ته یې ولېږه جومات کې عالم مولوي صاحب دې قاریان دې طلبا دي هغوی ته یې ولېږه
چم گاون کې یتیمان دي مساکین دي هغوی کرے اولېږه یو پلیټ اولېږه یو روټۍ اولېږه الله تعالی بستا مال بې زیتی او څوک چې صدقات ورکوي هغه اته الله تعالی څو اهمې فایدې ورکوي یو خو د مال حفاظت کیږي بل د مال زیاتیږي بل الله تعالی د په دې عمر کې برکت اچي بل الله تعالی د بد مرګ نه محفوظ ساتي الصدقه ترد البلاء غټ مصیبتونه او پریشانونه الله تعالی دا محفوظ کوي نو روټین سره سحر وختي د صدقاتو اهتمام وکړه کور نه بهر ځي څه پخېږي دا پکې خامخا ووایه چې غرمې ټیم کې دا یو پلیټ ګاونډي کرے ولېږه غریب کرے ولېږه یتیم کرے ولېږه استاد ته ولېږه طالبان دی په جماعت کې هغوی ته ولېږه دا بار زمون دکان کور مخې ته دکاندار دی دته څه ولېږه موچي ناست دی دته څوک ولېږه ګوره دی ګاونډ کې کور جوړېږي او دا مزدوران دي دته لس بجو ټایم کې څه پراټې ولېږه څه شی ولېږه د خپل وس مطابقه بیا ګوره چې الله تعالی ستا مال زیاتوي که نه برکت پکې پیدا کوي که نه او ستا دنیا او آخرت ښایسته کېږي